درنو لیدونکو سلام، هیله لرم چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. زموږ اسلامي خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې الحمدلله شکر موږ ټول مسلمانان یستو، باید خپل لمونځ او اودس په ښې طریقې سره ادا کړو. باید مستحبات، واجبات، رکنونه، سنتونه، فرایضونه د اوداسه او مانځه ټول باید په اوداسه او مانځه کې مراعات کړو، تر څو زموږ لمونځ او اودس الله تعالی ته قبول سي. قدرمن لیدونکو، نن په خپرونه کې موږ سره مدثر صاحب مېلمه دی. نن غواړو موږ تاسو د مانځه سنتونه بیان کړو. سلام جوړ په خیر. وعلیکم سلام، زه احمد مدثر یم. غواړم په دې درس کې تاسو ته د لمانځه سنتونه بیان کړم او تاسو نه مننه کوم چې ماته بلنه راکړله په دې خپرونه کې چې زه غواړم تاسو ته د لمانځه سنتونه بیان کړم. د لمانځه سنتونه 14 دانې دي. لومړی یې تکبیر د افتتاح دی چې پورته کول د لاسونو دي تر هغه حده پورې چې زموږ د غوږیو نرمیو ته ورسېږي. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې مدثر صاحب وویلې، لومړی تکبیر د سنتونو د لمانځه اولې. قدرمن لیدونکو، مدثر صاحب موږ ته اوس په عمل کې راوښيي څنګه موږ کولی شو تکبیر افتتاح اول تکبیر څنګه ادا کړو. موږ اول زه به تاسو ته ووایم الله اکبر. په دغه رقم سره زموږ سنت په سمه طریقې سره ادا کیږي او د خدای پاک په دربار کې به قبول سي. او دویم سنت د لمانځه ایښودل د ښي لاس د پر چپ لاس په دغه رقم سره د نو لاندې. او دریم سنت د لمانځه ویل د سبحانک اللهم دي، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. څلورم سنت د لمانځه ویل د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دي. پنځم سنت د لمانځه ویل د بسم الله الرحمن الرحیم دي. شپږم سنت د لمانځه ویل د آمین دي، ولا الضالین آمین. البته موږ باید آمین په زړه کې وایو. اووم سنت د لمانځه ویل د تسبیحات د رکوع دي، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. په درې ګشتې باید موږ ووایو. او اتم سنت د لمانځه سمع الله لمن حمده ویلل دي. نهم سنت د لمانځه ربنا ولک الحمد ویلل دي. لسم سنت د لمانځه ویل د تسبیحات د سجدې دي، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یولسم سنت د لمانځه ویل د التحیات لله دي، التحیات لله والصلوات والطیبات، السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته، السلام علینا علی عباد الله الصالحین، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دولسم سنت د لمانځه ویل د سورت د فاتحې دي په آخر خالي رکعتونو کې، لکه الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. دیارلسم سنت د لمانځه هغه تکبیرونه دي چې بغیر د تکبیر د افتتاح نه دي، لکه چې موږ سبحان ربی الاعلی ته ځو، الله اکبر، بیرته پورته کېږو، الله اکبر. او څوارلسم سنت د لمانځه سلام ویل دي، لکه چې لمونځ اخر کېږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او درنو لیدونکو، که چا دغو شرطونو سنتونو څخه یو یې هم پرېښود نو په دې باندې سجدې سهوه لازمیږي. تر بلې خپرونې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. قدرمن لیدونکو، لکه څنګه مو چې واورېدل د لمانځه سنتونه 14 دانې دي. یو مو تاسو ته وویل. هیله لرم چې خپل په اوداسه او مانځه کې مراعات کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بل درس پورې د الله په امان.